موږ د پچو حاصلاتو موضوع په دې موضوع باندې خبرې کوو. مشوره صاحب د تاسو خواته د پچو حاصلات څه ورته اول سلامونه د شمشاد تلویزیون ته ټول کارکوونکو ته کوم. بعد له دغه خو سکه د خواته سلیمانزي ډېر راغلي وو. بیا دغه سلیمانزي چې دی نو بیا چې دغه دی دا د مو خواته یې حاجي ډوګره ډېر نه پرېږدي. مو خواته پچ سکه ډېرې کمې وې. نو له وکیل صاحب چې هیله کېږي چې دغه د پچو هغه موږ ته وخوري ډېر سخت و. بخښنه غواړم مشوره صاحب. مشوره صاحب د تاسو پلار د سلیمانزي لګېدلی دی. مګر تاسې مخکې لږ خاشه غول وخوړل. هغه خبر ته زه اشاره کوم. خټک صاحب تاسې یوه خبره به زه درته وکړم خو هغه به نه بدوي. یا بالکل یې وکړه غوړ زیات مه خوره. بالکل به زیات نه خورو لکه تاسې مخکې وخوړ د غوره خورم. خو داسې ما ته وایه چې دغه تاسې خوا د دغه د جمعه ګل آباد دا په کومه ولسوالۍ کې مربوط دی؟ هغه د میرزا احمد هغه په ولسوالۍ. هیا دغسې یو جواب راکړئ. د مشوره صاحب اجازه نه درکوم. بخښنه غواړم اشاره تاسې به د میرزا احمد په اړه باندې ما ته معلومات راکړئ چې هیا دی مسلمان دی او که څه. مشوره صاحب د تاسو د پچو حاصلات څخه ډېر کمزوري وو. څومره ترې د تاسو د پچو شمار کړی وي؟ موږ خو 800 کوټې وو 1500 خرې وي. د خوب باره کې خبر نه دی. موږ موضوع د پچو باره کې خو دغه پچو باره کې موږ کوټې باره وترې خو موږ نه دی 800 ټنه کوټې وو 15 خرې وي. څو شپانه دي څو کوټې دي؟ 10 شپانه دي او 3 وزې. بخښنه غواړم ته خبره د تېر سوی وه. ووایه څه کولی شي تاسې خره څو لیدانه چوي؟ خره خو زموږ داسې بعضې داسې خره دي که پردۍ رشکه پې وخورو 200 واچوي که خپله پې وخورو 1 سکو په بارخ کې دا غول ډېر ولې خوري؟ نو غول خو په دې نه منه ډېر خو کله چې هغه پروړه غټه ورسي بیا